آیا د دې اقدام له امله د افغانستان نړیوال دریځ یا د نړیوالو باور پر هیواد کوم اثر پرېښودلی شي؟ بالکل پرېږدي، ځکه چې موږ چې دې غاړې نه دغه کمیږي، موږ تاسو انحصار په دغې باندې په دې منځنۍ اسیا باندې زیاتیږي، په ایران سره زیاتیږي. بل دا دی چې د هندوستان سره موږ تاسو به فضایي یو کوریډور یو دهلیز به جوړو، او د هندوستان شان به موږ تاسو روابط به فضایي جوړیږي. پخوا خو دا وسایل نه و، اوس خو نن سبا دغه د کارګو تیارې دي، د هغې په ذریعه باندې خپل اجناس هر خوا ته وړلی شو او نور شی راوړلی شو. دا به دومره ستونزه نه وي چې موږ دا لاره بنده کړله، خدای ناخسته زموږ به نفس وځي، موږ په افغانستان کې د ولږې نه به خلک مړه شي او څه به نه پاتې کېږي. د افغانستان چې کوم ارزښت دی هغه به خپله وي. او بل دا دی دا به په پاکستان باندې فشار دا راولي چې که دغه ترانزیت لاره ده کېږي، ځکه د ترانزیت قوانینو احترام خو هغه نه کوي. مال خو هر دفعه زما خرابېږي، د دې غاړې نه مې مال خرابوي او د هغه نه مال چې راځي هغه په امانت سره نه راځي. یعنې زه خپله د هغې کسانو نه یم چې زما خپله یو څه مالو په 2009 کال کې د امریکا نه راتله، هغه دغه پاکستانیانو په یو شپه کې 3 کانټینره مال ټول هر څه یې نفوذ کړي وو. ما ته تشې ډانچې رالیږلې وې، هیڅ هر څه مې د لاسه ورکړي. یعنې دا عملا ما سره دغه جنایت دوی کړی دی. نو دارنګې آیا د نورو تجارانو د نور سره به دوی نه کړي؟ بالکل دوی دا کارونه کوي او دا اقدامات دوی کوي.